کله چې در باندې پریشانۍ او خفګانونو زور وکړ، ضرور نه ده چې تاسې دغه خپل خفګانونه داسې یو چا ته اظهار کړئ چې هغوی له تاسې سره په دغه برخه کې هېڅ مرسته نشي کولی، بلکې لا نور هم ستا خفګانونه، تشویشونه او وسوسې زیاتېږي. کله چې خفګانونو، پریشانونو او وسوسو په خپله جاله کې راګیر کړې، نو 2 رکعته لمونځ وکړه او الله رب العزت ته په عاجزۍ سره سر ښکته کړه. ځکه الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ستاسې سره مرسته یوازې زه په صبر او لمانځه سره کولی شم. دا څومره د خوشخبرۍ خبره ده زموږ ستاسې لپاره، دا څومره یو ښه زیری ده زموږ ستاسې لپاره. هر وخت چې موږ تاسې په تشویشونو او خفګانونو کې راګیر شو او راځئ چې په الله رب العزت ته رجوع وکړو، په عاجزۍ سره الله رب العزت ته سر ښکته کړو، ضرور به زموږ ستاسې خفګانونه او پریشانۍ له منځه ځي. خو که موږ تاسې داسې یو چا ته اظهار کړو چې هغوی له موږ سره په دغه برخه کې هېڅ مرسته نشي کولی، لا نور مو هم د پریشانۍ او خفګانونو ګیراب پورته کیدی شي مګر کمېدی نه شي.